په یو مقام کې د یو يهودي او د مسلمان جګړه يهودي قسم خوړه ناغوي والذي اصطفى موسى على العالمين زما په هغه ذات قسم دی چې موسی علیہ السلام له پټول پیغمبرانو باندې پټول مخلوق باندې فضیلت ورکړي ابو سلمان غوسه شوې ښا موسی علیہ السلام پټول مخلوق غوړه دي نو بیا خو زمون پر رسول الله مبارکم غوړه غوسه ورله چې تا دا ولي وي زمون په پیغمبر خو غوړه نه دي نو لاسی اوچت کا يهودي یو سپیا يهودي نیغ لال رسول الله مبارک لا ویسے دی مسلمان ز سپیړه والے وی ولې دی ویسے دا خبر وکړه چې زما د پاغه ذات قسمی چې موسی علیہ السلام په ټول مخلوق ورکړی دی نو ما وی چې په ټول مخلوق ورشو بیا په رسول الله مبارک په محمد هم ورشو زموږ په پیغمبر هم ورشو صلی الله علیه وسلم نو غسر علی سپیړه به وکړه نو حضور پاک سو فرمائے لا تخیرونی بین الانبیاء ما په پیغمبرانو مغوره کوي خبره ټیک تا لیکن پیغمبر مبارک ته وګوره مال دموای چې هغه په ټولو پیغمبرانو وګوره دموای چې په موسی وګوره دموای ولې دې کې دا هغه پیغمبر هته کړی دا هغه پیغمبر بی ادبی راځي دا هغه پیغمبر بی عزتی راځي نو د پیغمبرانو بی عزتی بنه کوي لا تخیرونی بین الانبیاء دا بنه وای چې هغه غوړه دی دا غوړه دی هغه غوړه دی دا وایا ملکه ما وخت چې کوم حدیث سره وي دا نشي ویل وي قیامت پر ورځ به ټول خلق به بهوشه پروزي لومبه شپېلې سره به دا خلق نساوزي دویم شپېلې سره به اذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون بیا جمدی شو زیبه د قیامت هغه چې کوم میدان حشر دی غیله بز دوش پیلش بیا به حساب کتاب نکی ډیر ګران وخت دی خلق به خلو کې ډوب پراتی رسول الله مبارک فرمایي صبح د کندو پورې د چا خولای را رکبته ہے د چا الى صورته نامه پورې چا د خلی پورې وګونو پورې د اخرت خوله د دنیا د اوبو پشان نه ده د دنیا اوبو خو ستاوار ساتي التبد ارچا خوله د پورې ولاړی پښتانه وینې زوار وي او رسول الله مبارک فرمایي چې نور با د انسان د سرتا یو مل رانږدې شي نو د حدیث راوي وي چې مل د کچ والا مل تم وي د سړکونو ده او مل د سترګو سلی تم وي نو پته نشتا چې یو مل دا کیلومتر والا مل دونه بنزدې وي او که د سترګې د سلی عمره بنزدې تسهر جلودهم د خلق سرمنه به اطلقېږي ها بعض نیکان خلق به په دقه وخت د الله د عرش د سوري لاندې ابا محفوظي د الله مقربین تنگ بشي دا خلق ټول به تنگ شي حساب کتاب چې کله شروع کېږي نو درې مش پهلې به والی شي درې مش پهلې سره به د محشر خلق ټول بهوشه پریوزي حضور پاک فرمایي زبم بهوشه شي دا ټول به بهوشه شي نو بیا به سلورما د الله د عرش تجلی بکیږي دا خلق به بهوشه پریوزي دا د الله د شان مناسب نو سلورم شپېلې به والی شي نو دا خلق به بیا را پاسي نو رسول الله مبارک فرمایي چې سلورم شپېلې سره خلق پاسي د ټولو نه مخکې به سر راوچت کړم نو چې وګورم نو موسی علیه السلام به د الله د عرش پنی ولی نو دا پته ماته نشته چې دې زمانه مخکې بیدار شوی زمانه مخکې هوش کې راغلی دی او کنا په کوه تور کې په د بهوشي راغلی وه نو د هغې په بدل کې د دې بهوشۍ نه الله ساتلی دی ام جوزیه بسعقت التور کوه تور کې موسی علیه السلام بهوشه شوی
نو دلته ته الله بېهوشي لرې کړه چې هلته دې تېره کړه دلته یې در باندې نه راولم وګورئ وایي د موسی علیه السلام دومره عزت دی چې زما نه مخکې به پاڅېدلې زما نه چې زه پاسم د الله د عرش خپه به یې نیولي چې زه پاسم پته نشته چې ما نه مخکې پاڅېدلی دی او که خدای ته دا بېهوشي معاف کړی نو وایي ما به په موسی نه غوره کړه دا د پیغمبر عجزي ته او یا دلته د موسی علیه السلام دا فضیلت جزئی منقبت ذکر کړ دې دپاره چې څوک دا ونه وایي چې زمونږ پیغمبر په هغه غوره دی نه غوره په ټولو انبیاو دی خو په داسې طریقه به وایي چې د بل پیغمبر سپکاوی را نشي وی څوک به دا نه وایي چې د یونس ابن متا د یونس نه غوره یم دا کب ګېډې راتللی دی یو پیغمبر به هم دا نه وایي څوک به نه وایي په داسې طریقه د دې مقصد څه دی مقصد دا چې دا به داسې نه وی ولې چې د یونس علیه السلام سپکاوي پکې راشي نو دا تاسو ته وایم چې د حضور پاک کمال بعد خدا بزرگ تو یہ قصه مختصر او د پیغمبر لوی دا لوی عظمت چې ذکر کا ټول پیغمبرانو کې لوړه مرتبه او په داسې طریقه چې د بل پیغمبر سپکاوی راشي هر پیغمبر د دین خدمت کړی دی هر پیغمبر د الله مقرب او برگزیده شخصیت او چې کومه ډیوټي الله حواله کړی دا خپل خواري کړی تاسو ګورئ حضرت یونس علیه السلام ته د کب ګېډې ته تللی دی که نه سمندر دریاب کې کب د تورې خټې ته ورسو او چکر یې په دریاب کې پیو څونه خواري څونه محنت قوم براګیر که وینې ته یې وبیول حضرت ایوب علیه السلام ته وګورئ څومره بیماري تکلیف پې راغلی شیطان پې راغی الله ته هغه لږ سات دپاره ازمایش کو نو کوټې یې پرې راوغورځولې او ټول بچي او ښځه او نوکران غوړ مړه شو حضرت نوح علیه السلام ته وګورئ 9.5 کاله قوم ته نصیحت کوي او دا 9.5 کاله ټول تکلیفونه برداشت کړي قوم به وهه قوم به ورسره جګړې کولې قوم به ورته سپکې وې قوم به پرې غرونه ورکړل حضرت ابراهیم علیه السلام ته وګورئ ورته وغورځول شو وطن نه ویستلی او لاړ شام ته او د هغه ځای نه سره د ماشوم بچي او د خپلې بیبي هاجرې مکې ته الله په حکم راغی او ماشوم بچي او ښځې په بیت الله خوا کې پرېښودل او بیا ورته الله وایي زوی دی حلال کړه وایي دغه دی چاړه پرې راکړه حضرت موسی علیه السلام ته وګورئ لار د مصر نه مدین ته پیاده من فرعون ورپسې دی او په بحر قلزم باندې وادي سینه وادي تیه ته اوړي لږ مزل نه دی صاحب ډېر لوی مزل دغه ځای بحر قلزم راغلی دی لیکن ډېر لوی سفر دی په میانځ کې او سمندر دریاب چوه ده جوور به څونه او دی به په څومره تکلیف پکې سره د ملګرو تلي او چې کله د دریاب اخر ته شو فرعون ورورسېد الله مدد وکړه فرعونیان خدای غرق کړل دی الله محفوظ کړ وادي سینا ما لیدلې ده صاحب اوس مې لیدلې ده چې د مصر حکومت دی پکې چې اوس پکې ځای په ځای داسې 2 کوره او لږ لږ پټي شته هغه زمانه کې ایس پکې نه سبزي شته نه غنم شته نه جوار شته دقه وادي تیه کې زندگی تېره کړه آسان کار حضرت یحیی علیه السلام علال شو دې دین دپاره سر ته پرې کړی شو او سر بیت المقدس کې په یو غار کې د جومات سره خوا کې اوس هم پروت دی حضرت شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه فرمایل وی زه ورته تللی ما په هغه سر د پاسه په هغه غرې کتبه لګولې ده هذا رأس نبی الله یحیی ابن زکریا دې غار کې د الله د پیغمبر د زکریا علیه السلام د زوی د یحیی سر پروت دی دا نه بل دی حضرت عیسی علیه السلام
پس یهودیان شو څومره تکلیفونه تیر کړل اخره کې الله اسمان ته پورته وما قتلوه وما صلبوه دوی نه وجلې دي یهودیانو او نه پسې کړل بر رفعه الله الیه الله وی ما ځان ته اوچت کړ دا د انبیاء او پیغمبرانو تکلیفونه نو تب دا انبیاء او پیغمبران الله لېږلي دي د پاره په سختو خلکو تکلیف راځي ګوره زه یو مثال درکوم دوه قسمه جوړې دي یو هغه جوړه چې د خامتا ډبله جوړه او مضبوطه هغه چې څومره مګي خرابېږي نه نوره به پاکه راوځي او په خوا به د خلکو خټکوانې ورته وې اوس تاسو خټکوانې نه پېژنئ په ټیم کې او یا په بالټي کې به اوبه وخوټ کولې پکې به صابون نری نری پرې کو نو یو لرګي به پکې وای به پکې وو هغه اوبه به صابون شنو جامې به پکې واچول هغه یا شیدل اوبو کې به جامې واچولې نو بیا به راوستې نو صوباړې به ورسره نو په صوباړې به ډبولې چې خبه پاکې شوې نو د طالبانو به په پخپو ګرځېدل نو بیا به راوستې اب نه خرابېدې اب ښه زبردست پاکې شوې څومره چې جوړه مضبوطه وها یا شیدل اوبو کې موها ډبوم دا به شلیږي نه دا به ښه پاکه راځي او چې جوړه کمزوري وي لکه د ناویانو جامې اوس چې ناویانو لکه منرې جامې چې ته په خټکوانې کې ور واچوه ترمې بیا راوباسه ته خو یو صوباړې وله راوبروه هغه ټول هر څه به دې دړې وړې دي ته خو معمولي غوندې طالب له ورکوې پخپو پې وګرځه وای نو طالب خپه خو ځان له ګروز دی او چې یو خپې پې کېښه د هر څه به ختمې نری کپړه دقسې د پیغمبرانو مثال د مضبوط ایمان دی کلک ایمان څومره تکلیف کې راځي دا به نورم تازه کېږي او زمونږ د ایمان مثال د ناویانو د جوړې دی یا د پارامي چرګوټي که معمولی زور ورکې شلیږي نو مونږ خدای د دې ازمایښونو نه ساتي چې دا د ازمایش قابل نه دی د لکه زور ورکوم او ټرت کوي او تختی را اوس پیمپر لړی خیر و خلاص نو مونږ سره خدای گزاره کوي نو پیغمبرانو دا دومره تکلیفونه تیر کړی دي او دا دومره تکلیفونه برداشت کړل د چا د مخه د الله د مخه ښه خدمتونه یې وکړل چې الله کومه ډیوټي راسو ورکاله والا کړې ده هغه ډیوټي خپله پوره کړه امت ته ورسوله ایمان څوک راوړي که نه راوړي دا خبره په موږ په پیغمبر لازمه نه ده بس ته خپل کار کوه ته په دې نه مکلف چې خامخا دا ټول خلک مسلمانان چې محنت کوه د خلکو خپله خوه او په آخره کې زمون حضور پاک خدای پاک راولې هغه څومره تکلیفونه برداشت کړل د پیغمبر دوه حیثیت یو حیثیت نورانی دی روح په اعتبار نو الله سره کنیکشن نو دا غنه دین راځي بل حیثیت په اعتبار د ظاهر او د باطن بشری دی نو په هغه حیثیت امت ته رسي رسول الله مبارک نه عائشہ صدیقہ د تکلیفونو خو لوی کتابونه دي چې څومره تکالیف تیر کړی دي او یو د عائشہ صدیقہ خبره کوم چې حضور پاک وته فرمایلی ده نه سبزی شتا نه غنم شتا نه جوار شتا دقه وادي تیه کې زندگی تیر کړه آسان کار حضرت یحیی علیہ السلام علال شو دین دپاره سر ته پریکړې شو او سر بیت المقدس کې په یو غار کې د جمعه سره خوا کې اوسم پروت دی حضرت شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه فرمایل وې زه ورته تللی ما په هغه سر د پاسه په هغه غرې کتبه لګولې ده هذا رأس نبی الله یحیی ابن زکریا دې غار کې د الله د پیغمبر د زکریا علیہ السلام د زوی د یحیی سر پروت دی دا نه بل دی حضرت عیسی علیہ السلام
پس یهودیان شو څومره تکلیفونه تیر کړل اخره کې الله اسمان ته پورته وما قتلوه وما صلبوه دوی نه وجلې دي یهودیانو او نه پسې کړل بر رفعه الله الیه الله وی ما ځان ته اوچت کړ دا د انبیاء او پیغمبرانو تکلیفونه نو تبد دا انبیاء او پیغمبران الله لېږلي دي د پاره په سختو خلکو تکلیف راځي ګوره زه یو مثال درکړم دوه قسمه جوړې دي یو هغه جوړه چې د خامتا ډبله جوړه او مضبوطه هغه چې څومره مګي خرابېږي نه نوره به پاکه راوځي او پخوا به د خلکو خټکوانې ورته وې اوس تاسو خټکوانې نه پېژنئ په ټیم کې او یا په بالټي کې به اوبه وخوټ کولې پکې به صابون نری نری پرې کو نو یو لرګي به پکې وای به پکې وو هغه اوبه بر صابون شنو جامې به پکې واچول پاغه یا شیدل اوبو کې به جامې واچولې نو بیا به راوستې نو صوباله به سره نو په صوبالي به ډبولې چې خبه پاکې شوي نو د طالبانو به په پخپو ګرځېدل نو بیا به راوستې اب نه خرابې دي اب خ زبردست پاکې شوي څومره چې جوړه مضبوطه وها یا شیدل اوبو کې موها ډبوم دا به شلیږي نه دا به خ پاکه راځي او چې جوړه کمزوري وي لکه د ناویانو جامې اوس چې ناویانو لکه مناره جامې چې ته په خټکوانې کې ورواچوه ترمې بیا راوباس ته خو یو صوباړې بله راوبراوه هغه ټول ارسه به دې دړې وړې دي ته خو معمولي غوندې طالب له ورکوې پخپو پې وګرځه وای نو طالب خپه خو ځان له ګروز دی خو چې یو خپې پې کېښه د ارسه به ختمې نری کپړه دقسې د پیغمبرانو مثال د مضبوط ایمان دی کلک ایمان څومره تکلیف کې راځي دا به نورم تازه کېږي او زمونږ د ایمان مثال د ناویانو د جوړې دی یا د پارامی چرګوټي که معمولی زور ورکې شلیږي نو مونږ خدای د ازمایښونو نه ساتي چې دا د ازمایش قابل نه دی د لکه زور ورکوم او ټرت کوي او تختی را اوس پیمپر لړی خیر و خلاص نو مونږ سره خدای گزاره کوي نو پیغمبرانو دا دومره تکلیفونه تیر کړی دي او دا دومره تکلیفونه برداشت کړل د چا د مخه د الله د مخه څه خدمتونه وکړل چې الله کومه ډیوټي رسو ورکاله والا کړې ده هغه ډیوټي خپل پوره کړو امت ته ورسول ایمان څوک راوړي کنه راوړي دا خبره په پیغمبر لازم نه ده بس خپل کار کوه ته په دې نه مکلف چې خامخا دا ټول خلک مسلمانان چې مهنت کوه د خلکو خپل او په آخره کې زمون حضور پاک خدای پاک راولې هغه څومره تکلیفونه برداشت کړل د پیغمبر دوه حیثیت یو حیثیت نورانی دی روح په اعتبار نو الله سره کنیکشن دا غنه دین راځي بل حیثیت په اعتبار د ظاهر او د باطن بشری دی نو په هغه حیثیت امت ته رسي رسول الله مبارک نه عائشہ صدیقہ د تکلیفونو خو لوی کتابونه دي چې څومره تکالیف تیر کړی دي او یو د عائشہ صدیقہ خبره کوم چې حضور پاک وته فرمایلی دا واقع یو ز خپل د حدیث نه یو مسله او باسم ادر ته حضور پاک نه عائشہ بیبي تاسو وی د الله رسول د دین د پاره او د اسلام د پاره خو پتا ډېر تکلیفونه تیر شوي دي داسې یو راته یاد کړه چې د ټولو نه سخت تکلیف سخت بدر یې ورته یاد نه کړ حالانکه بدن کې چې د رسول الله مبارک دماغ باندې کم ټینشن و زته نشم 313 صحابه دي اته توري دي اته مخامخ 9.5 یعنی زر کافر دي ټولو سره توري دي او دې اتو تورونه علاوه د صحابه سره د کجورو ډنګونه دي التا او یا اسونه دي صحابه سره دوا سونه
صحابه سره اویا او خان دي هغوی سره 200 خان په طاقت غسونه مضبوط او رسول الله مبارک تعالی د دې نه مخکې وعدم کړی و چې دا طاقت به مدد درکوم بیا هم د حضور پاک سره ظاهري اسباب ته چې ګوري نو یو ټینشن راځي یو سفر ولا صحابه جوړ کړو په دغه میدان کې حضور پاک سفر کې ټوله شپه الله ته جړا کړې دا پورې ګران کار او بیا سوي پاغه جړا کې سوي یا الله تا چې ما سره کوم وعده کړی دا پورا کا خدا یا الله ما ذلیل نه کې خدا ما خوار نه کې ما بی عزت نه کې الله لا سوچت کړی ولاړ ما ذلیل نه کې ما بی عزت نه کې ما خوار نه کې الله دا 313 میں پڑیر بے محنت را پیدا کړي انهم عرات بربند دی بربند کپرتګیشته کمیسي نشتا کلنګیشته برا صادرې نشتا کله چا صادر دی وجود تخکار حفات خپیب لخپی میروستی دا تقریبا 2.5 کیلومیټر مزل دی بدر پورې خپیب لخپی میروستی حفات عرات دا سے میروستی بے کسر خدا ایسو کے نشت ویستان ان تهلک هذه العصابه کدا ډله دې هلاک کړه خدایا او دا دې مړکل لم تعبد الى يوم القيامه قیامت پورې بستا نو مغشتو والا بیا سوکني ست عبادت بل ایسو کومونه مساکین دی فقیران دی خدای اوہو جیاعن اللہ اگی دی ستارہ دین دبا جیاعن اگی دی خپیب لخپی دی بربند دی اللہ او ستاد دین دپارا میروستی دی اللہ چه ما ذلیل نکے گوارے خدای اللہ چه ما ملامت نکے سمرا سخ وقت جالی وسره حضور پاک او صادر تلان دی پریوت او حضرت ابوبکر صدیق راغ او صادر اوچت کا او د حضور پاک په سره کې خود حسبک یا رسول الله باس نور دان مکه چې دا الله خو کې اګوري دیته چې دی اخوات تورې اخوات نه نبی سوا تورې دلته راکجور ډاګل ته ټول ظاهر اسباب انسان لګ متاثر کېږي بستا اللہ رسولہ نور بستان مکڑا او حضور پاک روت داغا سپرنا او مرگرو توئی اللہ زما دعا مضبوط قبول اکڑا آیت نازل شو سیحزم الجمع ویولون الدبر دا ڈل دا کافر بدتختی دا بدتختی شکست بمونی او اس فکر چیو نکے طالب خودے فرشتے دل ذرا لے گم 1000 فرشتے مدد درو لے گم 500 جرنیل حضرت جبریل او دا 500 جرنیل حضرت میکائیل علیہم السلام سختر احد کے کما سختر وزدہ کہ عبداللہ ابن قمیہ بدبخت کان رالی و دا رسول اللہ مبارک مخفی ہولی دق مخی ولگید او مخامخ غاخ ڈکرشو او تور رالی غزار کئی پا حضور پاک او چه غزار اکو دا خو چه ہیلمٹے چولیو دا اس پر ٹوپے او کڑیتے ویزان دیوی کدانون سبب ام دمر سخ غزارو چه دا حضور پاک پا مخ مبارک کے دا اس پر غدوہ کڑے وردن نشو دومره سخت دن نشوي وي چې بیا راوته دینا یو صحابي وته غاخونه لم کړل نو چې راوي وست داغه پکې غاخونه وته دومره سخت او پیغور ورکی خذها عني وانا ابن قمیہ دا قمیہ زیم واخله دا غزار زمان او پیغمبر مبارک وته خیر او اقم اکلا خدای پاک دې ذلیل او هلاک بیا خدای هلاک سخت صورت
وینې روانې دي د حضور پاک عایشې سخت ورځ هغه وه چې ستا د قوم نه مایوس شوم او طایف ته لاړم ډېره سخته چې بیا له طایف نه راتلم او سختي په څه وه ډېره غټه بېعزتي وشو یو سردار ته مې ووې چې دا الله یو څیز دله غواړم ډېر څه نه چې الله یو ومنه بس نور څه دي تاسو د خپلو لاسو نه مورتې جوړه کړئ او د خپلو لاسو نه بوتان جوړ کړئ هغې نه بچي غواړئ تعالی خیر درکولی شي خو تا جوړ کړه که نه همقله خو تا ته محتاجه دی یو مچ ځان نه نشي شړلی تا نه به خیر تا له به خیر دی شرک خطرناکه ګناه یو ماشي ځان نه نشي شړلی ځان بچکولی نشي د کاڼي نه تا جوړ کړی تا له به څه خیر دی سپی پې راشي متیازې پیو کې هغه ځان نه نشي بچ کولی هغې نه ځان نشي بچ کولی تا له به څه خیر دی یو ټکې غواړم بادشاهي نه غواړم بل څه نه غواړم دغه یو ټکې او دا درته یم زه د الله استاد یم رسول یم دا ومنه ته خدای پیغمبر کړی په دې ټوله مکه کې بل څوک نو ستا غوندې غریب یتیم دا کبر ډېر خطرناک شی دی صاحب فرعون به موسی علیه السلام ته هغه به بنګړي اچول پخوا به دې بادشاهانو بنګړي اچول خاص بنګړي به د هغوی اوس هم د افریقې دا بادشاهان مادشاهان دا بنګړي اچوي هغه به دا بنګړي داسې ورته وړقول ای موسی دا بنګړي دې شته لولا القي عليك څنګه دی اسوره من ذهب دا شته بنګړي زما خو بنګړي دې ستا شته امون پښتانه وي خوار مولا را پاسې او ما سره خبرې کوي کبا دا بنګړي دې شته طاقت دې شته دا ما سره چې کوم فوج او لښکر دې دا دې شته دقسې د طایف سردار رسول الله مبارک له پیغور ورکوي بل څوک یې نه منتل په مکه کې لږ سردارانو چې ته پیغمبر ته خو یتیم فقیر اسم در سره نشته هغه بل چې ورغی هغه مرهټ جواب ورکړ سردار زیم پیغمبري تعالی ابل چې ورغی ویړه مستړی کاوه نه دی منم زه چې خدای سره دې کوم عذاب یې راوړي مایوس شو دا پیغمبري په مال او دولت نه چې مالدار دی ابو لهب نه زیات خشتبل سوق لمبه مخبه لمبا بوال قارون نه زیات مالدار سوق قرآن وای صرف د خزانو کنجانې به لوړې وړې عتبه د ټوله مکه سردار نا الله يعلم حيث يجعل رسالته الله وی دا ما ته پته راځي پیغمبري د چاله و الکه یو زمیدار دی زب مثال درکم د دې سړک په غاړه په دې پیښور کې په دې رنګ روډ بزوې ما په 50 لک او په 70 لک روپے مرلم نه ملایي څونه قیمت دي او زموږ په شولګرو کې په 1000 روپے په دې مېرو کې د لری شاړې زمکه بیلارو کې دي په 1000 روپے مرله کې او زمیدار غنم الته نه کړی دلته کې هلکه قیمتي زمکه خوا ده په خبر زمکه ده د رنګ روډ د خوا ده د قصه خانه ده الته کور خالی شو غنم الته ولې نه کرے چې دلته په شاړو زمکو کې کرے هغه ته پته ده چې دا قیمتي ده خو د غنم نه کیسه تخم ورونست دا تخم نظر غوني او کدا په 1000 روپے مرله ده دا جوړه زمکه ده دا غنم کوي دا شوله کوي نو زمیدار پدی پویږي والله بنه پویږي ابو جهل پیغمبري توبه توبه عتبه ابو لهب د طائف سرداران نه د پیغمبره لایق وجود د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرعون له پیغمبري ورکي موسی له نه ورکي عليه السلام الله تپتره چې د موسی وجود د پیغمبره قابل دی الله ته پته چې د حضور پاک وجود د پیغمبر قابل دا غزنه یې په ویزا را روان شو او به پرې نه خودم نو را پسې خپل لکان او غلامان او
مریان را پسې کړل وی شابه اوله یې په کاڼو هغې پورې چې مکې ته وځغله کاڼو غزارونه شروع شي او داسې په کاڼو وویشتم حضور پاک فرمایي چې ما ته دا پته نه وه چې زه زم د کم طرف نه و روان کم طرف ته لاره رانه ګډه او دې کې دوه فرشتې راځي او دواړه فرشتې جبریل ورسره دی علیه السلام او دا دواړه فرشتې الله را لېږلي دي دا هغه فرشتې دي چې دوی له الله د غرونو طاقت ورکړی الله ته فریاد وکړه الله ډېر ظلم ستا د محبوب سره شروع هلکان لګیا دي هلکان او دا غلامانو کاڼې پې ولي او وینې ترې روانې دي مونږ ته حکم وکړه په خپله مدد وکړه نه مونږ ته حکم وکړه دې ځای لاړ شئ زموږ د هغه خپله معامله ده ورشئ که مدد د نه غواړي بلکل تاسو ما طرف نه اجازت دی ولې فرشته ما نه تنزل الا بامر ربک بغیر د الله د حکم نه هغوی هېڅ هم نشي کولی راغلل نبي علیه السلام ته وایي که ستا خوښی مونږ ته حکم وکړه د طایف دا غټ دوه غرونه اخلو په دا سر د پاسه یې ورته کړو اوس ورته چلو اوس که زوم یا ته وې وایي شابه څونه زر چې کېدی شي ولې چې څوک در سره ظلم کوي د خیرې ورته کوی که نه لیکن رسول الله مبارک سو فرمایي نه هاي هاي انهم لا يعلمون اللهم اهد قومي الله زما دې قوم ته هدایت وکړه انهم لا دا پوهېږي دا پوهېدی پیغمبر به په کار وویشته د دې اولاد کې به الله هغه څوک پیدا کړي چې ما به ومني زما خبره به ومني او بیا لار کې راځي ځان یو ځای کې وینې پاکوي او عتبه بار دلته ناست دی ځان نه وینې پاکوي هغه پیړه خفه شو وی ته ورشه دا څوک دی دا چا به لګي اوبه م ورته یوسه لکه هر څوک چې د چا سره جګړه کړې ده وینې ترې روانې دي د اوبه م یوسه هله غونچک انګوره م ورته یوسه هغه یو غلام عداس نوم یې هغه له یې ورکړل عداس راغی رسول الله مبارک له باغ نه راووت باغ غاړه باندې لږ سوری ورته یې کېښوده هلکه څوک یې وی د عداس یم وی د کوم ځای وی د نینوا یم او د دې سړي غلام یم وی زما ضرور د یونس علیه السلام د علاقې حضور پاک ورته فرمایي وی ته یونس څه پېژنې وی یونس پیغمبر زم د الله پیغمبر زمو د هغه یو دعوت هغه عداس الله اقضی مسلمان اوس هملته یو جومات دی زه ورته تللی یم یو ځل نه دوه درې ځله هغه کوټې غوندې جومات دی او په هغې یې لیکلي مسجد عداس مسلمان شو دا سخت تکلیف خو زما ذهن کې بل یو تکلیف راځي زما غار ثور کې خو یې درې شپې تېرې کړم سخت وخت او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره دی او چې درې ورځې پس د غار ثور نه وتل دا سخت وخت خپل کلی پرېښودل ګران کار او کلی څنګه کټ پوزې کور صندوق چې څه په کور کې دن او غونډ پاتې شي صرف حضرت علی رضی الله عنه په خپل ځای باندې پرېښوده او تم داسې وکړه چې دا ما سره د خلکو امانتونه دي سار خلکو له ورکړه او موږ پسې رانه کور جرنده پاتې شو ډک کور جرنده پاتې شو دا م وړه خبره ده د پیغمبر لپاره غار ثور درې شپې م د پیغمبر لپاره وړه خبره ده موږ ته درنه ده خو چې کوم وخت د غار ثور نه درې ورځې پس ووته حضرت ابوبکر صدیق وایي وخت بل شانتی دی وایي حضور پاک ما نیغ شا شاته مکې ته کتل او جړل په غونډۍ باندې وخته او د مکې ته مخ کړی او څه وایي ای مکې ما اطیبک الیا څه مې خوښی نو ډېره مې خوښ خوشبویه باد
ناتیب الی ما احبک الی او هو ډیره مې خوښه څه محبوب ما لولا ان قومك اخرجوني ما خرجت منك ولا سكنت غيرك کستا قوم ز نوې مجبوره کړي په وته نو ما به بار جون نوې تیر کړي نه به مې بل ځای وخت تیر کړي رسول الله مبارک دسترګونه دا کرکړې اوخ کې روانې دي او مکې ته بار بار ګوري زم الله رسول دشمن را پسې نشي ځا او حضور پاک غږ نه کوي او د مکې د ځمکو ته 53 سالې پکې تیر کړي دي 53 کاله خلپوسې پکې کړي 53 کال خلپوسې غار حرا ده پاتې شو غار ثور دی پاتې شو مکه پاتې شو صفا و مروه پاتې شو زمزم پاتې شو حجر اسود پاتې شو مقام ابراهیم پاتې شو بیت الله پاتې شو دا حل دی دا سخته ده او کنه ده او حضور پاک بار بار ګوري مکې ته مخ راغلی او دا وایي ای مکې سمې خوښې نو ډېره محبوبه ډېره مې خوښې ډېره خوشبویه او په هغې کې د مکې مکرمې نه ما لاره باندې خبرې ترې نه وتې چاپ چاپ دا سخته بس دا صحابه هم پرېښودو ډک ډک کورونه یې پرېښودو دا څه دپاره نو دا د دې دین د خاطر او د اسلام د خاطر یعنې د مکې خلکو خو ته ویلي وو وایي ته ښځه غواړې درکوم یا ونه څو دې خوښي مال غواړې لږ نه څومره دې خوښي بادشاهي غواړې د مکې دې بادشاه کوو هر څه در سره منو خپل دین هم چلاوه تا د خپل دین نه نه منې کوو خو زمونږ خدایان مه چیړه انت هم زما رڼو ګورو که نه چې زه خو د حضور پاک نه زیات نیازبین نه یم زه خو د حضور پاک نه زیات نازک بدن مې نه دی زه خو د حضور پاک نه الله ته زیات ګران نه یم هغه خو شفیع المذنبین دی د ګناهګارانو شفاعت به کوي ما ته پته نشته جنت ته به ځم او که نه هغه له خو قبر کې مبارک کې پروت دی او دنیا ور روانه ده او سلامونه کې عزت خدای ورکړی دی زما د قبر څه پته لګي چې د جنت ټوکړه به یې او که د دوزخ غرغړډه وي خدای حساب څنګه پته نشته او قیامت پر ورځ به څه کم صف کې به پاسو زما قسم په خدای ډېرې لویې چقړې موږ ته مخې ته را روانې دي وړه خبره نه ده موږ دنیا انخطي پیسه او پیسه او پیسه نو کدن سوچ کې دی نه قبر سوچ کې دی نه قیامت سوچ کې دی بس بچی او ښځه او بچی او ښځه او مال او دولت هیر قسم په خدای د الله نه الله د خلقو نه هیر دی خدای هیر دی نه مني خلق خدای نه مني په خدای قسم پیغمبر د خلقو نه هیر کړه د پیغمبر حدیثو پورې خنداګانې کوي قرآن د خلقو نه هیر دی ټول ورځ خلق په موبایل پسې نښتي دي او په نیټونو نښتي دي قرآن پاتې دی د خلقو جمعات پیر شو د مشر قدر ختم شو د سپینګیري احترام ختم شو د مور قدر لاړ د پلار عزت ختم شو یو بل سره مینه محبتونه چې کم په اجرو کې په خوا خلق ناستو په خدای کار نشته ځانځاني ده دو یو کور کې دوه رونو اوسېږي د یو بدي شي د بل بدي شي ولې کم بختیانو پیسو دپاره مال دپاره دولت دپاره د مور په یو ګېډه کې مو یو دی لتې والي د رور پیدا کېږي پیسو دپاره نن بچې لګي مور ولي آی هی مور غوندې نعمت مور غوندې نعمت آی هی قسم دی د دنیا هر نعمت په یو خوا کې مور نعمت بل شان ټوله شپه در سره اخري ټوله شپه ماشوم پاسي
جاړي پيو پسې پیډر پسې مور منډه وای ورته په ورته ګرمای قدیر شو متیاز ورل پاکای پمپرې وته بدلی اوس خو پمپرې خو په خوا نه وي په خدای د لاسونه د مور به د بچو په ګن لړلی اوس پمپرې را په خوا پمپرې کم دی دا پرتګونه به د بچو د ازیال پرتګونه به ورته انځل په تارونو به اچو دا واشنګ ماشین کم دی قسم په خدای دا به په دې لاسونو انځل داسې ورقه کې به وبرېسته دا بمبې ممبې دی نه وي دا هغه مور لاړه خلک یې ولي مور له ساو باسي مور وجدم هغه مور نه نن جدا شي ښځه والي مور غریبه په پردو کورونو کې خدمتونه کوي پردې لوښین دي پلار ته په اوږه نه یې ګرځولی ته ماشوم دا داسې راغلی وي ته خپل بچي ته وګوره اوږې یې ګرځولې متیازې به یې پرې وکړې های های نو زما بابا جی باندې خدای پاک دې په قبر انوار نازل کړي زما دې وړو به متیازې وکړو موږ ورته غوسه وکړه هغه به پرې دی بچی خره چې دا شته چې په ما متیازې وي خره چې دا بچی شته چې په ما متیازې وي په حضور پاک وړو متیازې کړي هاي نن د پیسو د پاره زوی لګي پلار ولي او نن د پیسو د پاره پلار لګي زوی ولي او نن پیسو د رور لګي رور ولي دز مړ او نن تر زیر واره لګي ترولي او نن خوري لګي ماما ولي دا پیسې دا ډېر خوږه وي ولې نه خوږه ده خو سوچ خراب دا خوږه پیسې په خوږه مورو لګاوه دا خوږه پیسې په خوږ پلارو لګاوه دا خوږه پیسې په خوږ رورو لګاوه دا خوږه پیسې په خپلو خوږو لګاوه ظلم وکاوه دې حالت ته وګوره کړه زه خو د رسول الله مبارک نه هم خدای ته زیات نږدې نه یو او خو بخلی شوی دی قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر مخکې وروستو هر سره ته الله بخلی دی پیغمبر انکار نه دی کړی چې نه هر څه خدای بخلی او بیا هم دومره تکلیف دی بهر کیف د حضور پاک لوی شان امیم درته ذکر د پیغمبرانو زمارونو لک به د دنیا به ګټو منډې به ولوو بالکل خلق سوچ پکوه خیر تمام لاړه دنیا مدبره منډه کړې شاید او آخرت مقبل مخکې نه رانه كونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا د دنیا بچی ما جوړېږي د دنیا بچی چې د دنیا د غېږ لاندې بس دنیا او دنیا او دنیا د آخرت بچی خپل وجود کې مال کې بچو کې د الله حساب کې دغه دین لپاره مهنت وکړي خواري وکړي مشقت وکړي چې څوک کوي هغه سره شاته ودرېږي هغه سره مینا وکړي پته نشته پته نشته چې زما ستا کفن په کوم دکان کې پروت دی پته نشته چې زما ستا د لمبلو صابون کوم ځای پروت دی پته نشته چې زما ستا جنازه به څوک کوي پته نشته چې میګاله به زمون شپه په کور راځي او که په لحد ورځي هر څه پاتې دا پته مونږ ته نشته چې په کوم اوبو غسل راکوي چې هغه اوبه کوم ځای پرتې دي نو معلومات نشته دا پته مونږ ته نشته چې کوم کټ کې به موړي او چې لا قبر او جنازه به مځای شي وکړه درونه خیرت ته متوجه شي دا ښکلی دین د محمد مصطفی صلی الله علیه مهنت خواري کوشش الله یاد کې ذکر کوي درود شریف وایي فضل غیبتونو گندونو نه ځان سره علماء قدر کوي حافظانو قاریانو مینا کوي بس دا ستاسو د کامیابی نه دین دونه ګران نه دی خو لږ توجه ورکړه الله مې یې الله دې زموږ ستاسو نه راضي شي